سیزن کې ما بالکل مختلف کټینګ کړی دی. مطلب دا دی چې د منډو د ترخ چې کوم ورته وایي د دې کټینګ مې هم بیل کړی دی، ځکه چې په کومه طریقه موږ کټینګ کوو نو په هغې کې په نستوڼي کې سلوټ راځي او د هغې سلوټ چې کوم راځي د هغې کې د ډېر سلوټ ضرورت هم نشته، هغې کې زیات راځي، مطلب د دومره زیات سلوټ ضرورت نشته، ځکه چې نستوڼی کله سړی اوچتوي نو د ترخ نه راټیټ شي او دې ځای کې بیا هم سلوټ وي نو بیا د هغې سلوټ ضرورت نشته. په کار خو دا وه چې سړی کله نستوڼی کې سلوټ دی چې کله ته لاس پورته کوې نو چې ټول سلوټ یو شان ختمیږي نو هله به خوند کوي. نو هغه کټینګ به هم انشاءالله زه تاسو سره شیر کوم. د هغې دپاره که چا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې فیسبوک طرف ته زما زیات توجه نشته. کوشش کوم چې دا به رو رو پرېږدو، خو صرف ستاسو د وجې نه فیسبوک لا پکې ګیر یو، ځکه چې د دې شرایط او د دې نخرې پیښې ډېرې زیاتې دي او حاسدین دې حسد کوي، مطلب دا دی چاله پیدا هم نه ورکوي.